په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي دي چې ویل کېږي چې حکیم الکوزی ورک شوی دی. نو راپور پوره وګورئ. په دوی راپور کې موږ تاسو دا معلومات شریک کړو چې حکیم الکوزی ورک دی نه دی ورک، او که نه وي ورک چیرته دی. بشپړ راپور دلته وګورئ. د نوموړي په اړه چې له پرون راهیسې په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې خبرونه خپرېږي، ویل کېږي چې نن زیات کسان د درملو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. په ټولنیزو رسنیو کې له مازدیګر وروسته اوازه خپره شوه چې حکیم الکوزی ورک شوی دی. خو تازه معلومات دا دي چې حکیم الکوزی د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو او د افغان جاپان روغتون ته بیولی تر څو د هغه درمل د کورونا په ناروغانو وازمایل شي. افغان جاپان روغتون چې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړی شوی، ویل کېږي چې هلته د حکیم الکوزی درمل په 33 ناروغانو وازمایل شي او نن شپه به یې پایله ترلاسه شي. حکیم الکوزی وایي چې د نبوي او یوناني طب په مرسته یې داسې درمل جوړ کړي چې 3 څاڅکي به یې نیم ساعت کې د کورونا وایروس ناروغ روغ او جوړ کړي. نوموړي دا هم وایي چې د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز هم د هغه درمل خوړلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر کسان وایي چې د حکیم الکوزی درمل یې خوړلي او رغېدلي دي، خو یو شمېر خلک بیا پر حکیم الکوزی نیوکې کوي او وایي چې هغه په درملو کې شک لري. ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر دلته راسره شریک کړئ.